الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى خيستنومنا أو صفات لدي مبارك منغا درس شروع کرو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. او غټ مقصد او هدف باغی کې داو چې زمونږه رابطه د خپل رب سره مضبوطه شي، او غټ مقصد باغی کې داو چې مونږ الله ته نږدې شو، د خپل رب وپیژنو چې دا څوک دی او دا کوم نمونه دي، کوم صفات دي. او مسلمان همیشه په دې کوشش کوي چې په څه طریقه باندې الله ته نږدې شي. لوی طریقه الله ته د نږدې کېدو هغه دا ده چې انسان د دغه رب په باره کې معلوماتو کې کوشش وکړي چې دا معلومه کړي چې دا څوک دی او څه صفات دي او څه نمونه دي. بعض ابتدایي خبرې ما بیان کړې وي، یو څو ابتدایي خبرې کومې چې پاتې دي هغه به انشاءالله نن بیانوو. بیا د هغې نه بعد به د الله سبحانه وتعالی نومونه په ترتیب سره یو یو به بیانوو، او سره د هغې د وضاحت او د معنا او دغه نوم زموږ په ژوند کې به څه اثر کوي، د ټولې خبرې به بیانوو انشاءالله. یو خبره دا اهمه یاد ساتئ، د الله نومونه او د الله صفات دا د عقیدې مسله ده، او په دې باندې زمونږ ایمان دی. خو دا ایمان داسې دی چې موږ د الله هر هغه نوم او صفت منو چې هغه په قرآن کې او په صحیح حدیث کې، او په هغې کې نه مخکې ځو نه وروستو کېږو. په معنی د دې یا مطلب یې دا شو د دې خبرې چې کوم ځای کې په قرآن کې یا په حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د الله یو نوم او صفت ثابت شي، نو موږ په حقیقي معنو سره منو، او د هغې دپاره مثالونه نه بیانو او نه تشبیه ورکو د مخلوقاتو سره، او نه د هغې معنی بدلو را بدلو. دا زموږ عقیده ده، هغه عقیده چې هغه قرآن او حدیث موږ ته ښوولې ده، هغه عقیده چې هغه الله سبحانه وتعالی موږ ته ښوولې ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم. چې څومره موږ ته خبر راورسېد دومره به زموږ ایمان دی، ځکه چې الله سبحانه وتعالی خپل ځان ښه پیژني، ما ته یې دومره نه پیژنو څومره چې دا رب خپل ځان پیژني. اوس الله د خپل ځان مبارک خبر وکړي چې زما دا نوم دی او زما دا صفت دی، نو ما ته به یې څوک یو چې د هغې معنی بدلو را بدلو. اوس الله سبحانه وتعالی د ځان دپاره دا صفت ثابت کو چې زه ینمه، نو موږ هم دا منو په حقیقي معنو سره چې الله ییني. څنګه ییني؟ ښه د الله سترګې دي، څنګه دي؟ دا څنګه موږ دا نه چلېږي پکې، کیفیت الله ته معلوم دی، خو موږ په حقیقي معنو سره منو. لکه اوس الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده چې زما دوه لاسونه دي مبسوطتان پراخه دي. اوس الله په خپل ځان مبارک وایي زما دوه لاسونه دي. یو سړی راپسې وایي نه د الله دپاره خو لاسونه ثابتول دا خو داسې ده او دا داسې ده. موږ ګوره ته الله دومره نه پېژنې څومره چې هغه خپل ځان پېژني. ولا یحیطون بشیء من علمه، هیڅوک داسې نشته په دې مخلوقاتو کې چې الله راګیر کړي په خپل علم کې، یا د الله په باره کې پوره علم راګیر کړي. دا کېدی نشي. رب العالمین کم ذات دی، د هغه په باره کې پوره علم د چا سره دی؟ چا سره نشته، صرف د هغه سره دی. نو کله چې هغه وایي چې زما لاسونه دي، نو موږ به څه وایو دلته؟ موږ وایو چې زموږ په ایمان دی د الله حقیقي لاسونه دي، کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم. لکه یو طرف ته ګمراه فرقه هغه ده چې معنی بدلوي، وایي د لاس مطلب دی طاقت. و دوی ګوره الله سبحانه وتعالی په عربي ژبه کې قرآن نازل کړی واضح عربي ده، ید په عربي کې لاس ته وایي. دوی د ید معنی په طاقت او په قدرت کې نو هغه معنی بدله کړه.
بل طرف ته هغه دي چې هغه ته مجسمه ویل کېږي د الله د پاره داسې صفات ثابتې لکه څنګه چې د مخلوقات دي او د دواړو په ګمراهۍ کې پراته دي او حق لار هغه ده چې قرآن او حدیث کې چې کوم ذکر د الله نومونه او صفات راشي زموږ په ایمان د په حقيقي معنی سره معنی ورنه نه بدلو را بدلو ید ستو ید تو الاس تو عین سترګي تو ساق پندې تو هم د ثابتو خو به دا وی په شانوم نه مجسمه په شان چې دي سوي چې د الله دي سلاس ته لکه څنګه چې انسانانو نه حاشا وکله رب العالمین پاک ته د دې قسمه خبرونه نبی موږ دلته دا وی چې کیفیت الله ته معلوم دي لکه امام مالک رحم الله بس یو کسره و امام سب الله په عرش ته پاسه دی الرحمن على العرش استوى غویاو وی کیف الاستواء څنګه له پاسه دی هغه ته وی الاستواء معلوم فیشی له پاسه کېده دا خو معلومه ده په عربي په لغت کې چې معنی د دې د استواء یو له پاسه کېده والکیف مجهول الاستواء معلوم والکیف مجهول کیفیت اوس موږ ته نه معلوم څنګه الله په عرش ته پاسه دا مجهول خبره الله ته پته والسؤال عنه بدعه دا قسم سوالونه کول دا بدعت ته صحابه کرامو چرته دا سوالونه نه دي کړي چې څنګه او څنګه نه چې هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم آیت وورو بای کې بد الله د صفات او خبرو د الله د نومونو وسغو په ایمان راو خودي څه باندې کول چې به ته پوښتنه کول څنګه نو زمونږ په ایمان دي او به دا وایو چې د الله صفات او نومونه اخوزان له نومونه دي وزان له صفات کله کې دي چې مخلوق او خالق دی یو شان شي دا کې دي مته واستو مثال یو پیر ذکر کړم چې ګوره غوږ د اتیم شتي او غوږ د میګي مشتي خو آیا غوږ د اتی او غوږ د میګي د یو شان دي نه دی یو شان نو چې مخلوق او مخلوق کې دومره فرق دی نو په مخلوق او خالق کې وسمره فرق دا کې دی نشي چې مخلوق او خالق دی یو شان صفات لري نه حدیث کې دیش اوس یو صفت ته لکه د رحمت ته صفت الله مهربان دی مخلوق مهربان کې دیش کې نشي کېده خو به د مخلوق په مهرباني کې او د الله په مهرباني کې د زمکه او اسمان فرق دی نشي برابر دی اوسې نو مغه صفت پکېشتي الله رحیم دی انسانو رحیم کې دیش خو الله د رحمت صفت او به د بنده د رحمت صفت د کوم ځای کې یو شان کې دیش نو دا اهم مسله د ساتي د عقیده مسله چې کوم ځای کې د الله سبحانه و تعالی نوم راشي او صفت په قران کې یا په صحیح حدیثونو کې نو زموږ پیسه دی ایمان دی او په حقيقي معنی سره ایمان دی بلا تکییف کیفیت نه بیانو ولا تشبیه نه د مخلوق سره یو شان کو ولا تمثيل نو ولا مثالونه بیانو ولا تأويل نو ولا معنی بدلو ولا تعطيل نو نتی معنی ختمو حقيقي معنی ولا ثابت او د زموږ عقیده د ولله الحمد او الله دې بدی باندې موږ د مرګ پورې قائم او دائم لري اوس ګوره دا بعض قمقلان چې لګي چې الله د نومونو د صفات او معنی بدلی را بدلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې یو ځکه دا خبره نه بیان کړي کوم چې دوی وس بیانې نو مطلب دا شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین دومره وضاحت نه کړي لکه څومره چې وسنی یا چې کم تیر شي بدعتيان مولیان دي دوی کوي الله په قران کې وی بل يداه مبسوطتان يوم يكشف عن ساق پندې د الله او دا آیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ورولې خو به په یو ځکه د پندې د پاره معنی نه بدل کړي او نه تفصیل کړي او سی مولا را پاسې وینه د دې معنی دا نه ده نو به خو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زیات دین بیان غنره بیان کړو ته بیان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مسله نه چیرلې د اشاره ده دي ته چې په دې باندې به ایمان ساتي او کوم معنی چې دا غدا خو دومره د چې په کیفیت کې به ګوتی نه وي الله غوسه کیږي دا الله صفت ده خو آیا د الله غوسه او د انسان غوسه یو شان ده نه دی یو شان الله راضی کیږي د الله رضا کېده او د انسان رضا کېده یو شان نه دی یو شان الله وخندل د الله خنده او د انسان او د مخلوق خنده یو شان خو نشي کېدی اگر که د صفت دغه د پارش دی بل اهم مسله دا یاد ساتي
الله سبحانه وتعالى دا چې کوم نمونه دي او صفات دي الله د دې سره محبت کوي غواړي چې په بندگانو کې مدایي رب العالمین غواړي دا کوم صفات چې باغ کې دي چې د په دې بندگانو کې لکه مثال باغیر درکمه ان الله يحب المقسطين دا الله عدل کون کی خوخ ګورو صلی الله بخپل عادل بادشاہ دی دا عدل په الله د الله صفت ته نو دا الله دام خوخه چې په مخلوق کې دیم د عدل د صفت پروت ان الله يحب المحسنين دا الله احسان کون کی خوخ دی الله بخپل احسان کوي دا الله صفت ته نو دا الله د خوخه چې بندگانو کې د صفت ان الله حدیث کې راځي ان الله جمیل يحب الجمال الله خسته ده او خایس خوخي د الله د خوخي چې د بندگان خسته دوی ځان صفا ساتي ان الله محسن يحب الاحسان الله احسان خوخي دغشن الله بخون کې الله بخانه خوخي نو کوشش دا کوي چې کم صفات د الله سبحانه وتعالى او الله د خوخي چې بندگانو کې ناغه بزان کې راولي ها بعض هغه نمونه او صفات دي چې هغه موږ بزان کې نشو راوسته پای کې موږ اقتدا نشو کولای ها دغه په مخ کې موږ عاجزي ښکارا کوو لکه مثال د الله نوم دی القدیر قادر دی الله په هر څه باندې المتکبر تکبر کون کې العظیم القهار الجبار دغه صفات موږ بزان کې نشو راوسته اوس الله جبار دی متکبر دی موت خو تکبر نشو کولای دا الله سره تکبر خستخ کوي موت د سې تکبر کو تکبر خو هغه څوک کولی شي چې فعال لما يريد چې وغواړي هغه کوي او زما واست په لاس کې سدي زما واست د ژوند د تقدیر ټول د الله په لاس کې نو موت به د سې تکبر کو او د سې موت په ځای کې چې لوی راولو الاحد یو دی یک یوازې دی د صفت موت کې سر راتلې نشي چې یوازې شو مخلوق کې د سر راتلې نشي چې مخلوق ناقص دی کمزور دی یو سره مرستو کې بل سره ودرېږي بل ودرېږي ژوند روان دي اخو الله دې چې احد یک یوازې دی بل د چې غنی دی بیزار دی د مخلوقاتونه هیڅ ته ضرورت نشته خو موت هر څه ته ضرورت لرو موت هر څه ته ضرورت لرو د کوم وخت چې موږ د مور خېټه ته شیو او به د دنیا ته راوته او د اوسه پورې به چې بوډاګان شو به چې اتر دې چې مرګ پورې قبر ته د کوز کې د انسان نو بیا بدلم د انسانان دعاګانې غواړي ته بیا هم د دوی هغه دعاګانو ته سي هغه دعاګانو ته محتاج نو دا خبره ده ساتي چې هم بس صفات او نمونه دي سړي چې هغه موږ بزان کې نشو راوسته بل اهم خبره هغه ده ما د حدیث ته بیان کړو په ولني درس کې په صحیح بخاری سے مسلم کې دا حدیث ته ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه دا الله یو کم سل نمونه دي چا چې دا شمار کړو د جنت ته ننوت د دې سمانه د شمارولو نو دا خبره ده ساتي سلور خبره اولنی د دې د شمار یا دول چې یو سړی یو کم سل یاد کی یو بګی دا خبره پرته یا دول دغه او چې یو کم سلی دویم د دې په معنی باندې ځان پوه کول او دریم د الله سبحانه وتعالى نه دعاګانې غوښته په دې سره او سلورم بیا په دې نوم کې چې کوم معنی پرته ده چې هغه ست په ژوند باندې اثر وکړي هر نوم کې د نو معنی تاسو ان شاء الله ووري پروان درسونه دا ډیر ایمانی درسونه دي او ډیر ایمانی مجالس دي بدی کې استاد شوه ایمان ډیر زیاتیږي او شوق بم پیدا کیږي د خپل رب طرف ته دا سلور خبري اهم دي د نمونه یادول د دې په معنی باندې پویده الله ته دعاګانی الله نه دعاګانی غوښته په دې نمونه سره سلورم چې دې نوم کوم معنی ده کوم مطلب دی چې هغه ست په ژوند باندې اثر وکړي اوس کې صرف دای چې یو کم سل نمونه شمارلې بیا خو مزيدي هغه سره چې هغه سره پویږي نه دې نمونه په معنی باندې او هغه لګیا دی وی یو کم سل نمونه پوره کړو بس د جنت ته نه وځي نه مطلب دلته دا دی چې د الله نمونه یادول دغه په معنی باندې ځان پوه کول
او بیا چې دغه اثر ستا په ژوند کې ښکاره شي. د عوامو اکثر دا مطلب دی یو کم سل نمونه ویل دي. اول ته زموږ په ملکونو کې ورته به کم کتاب چې علي دیني په اول سر کې ورته چاپ کړي او بس دوی دغه وایي او چا دې دپاره ایښودي. دا خبره یاد ساتي، دا فایده. زموږ په دې ملکونو کې دا وظیفې ښیي، وایي د الله د پلانې نوم 1000 پیرې ووایه او د الله پلانې نوم 100 پیرې ووایه او 200 پیرې ووایه او 1,00,000 پیرې ووایه. دا ټول بدعات او خرافات دي، په صحیح سند سره نه دي ثابت. پلانې نوم ووایه د رزق د زیاتېدو دپاره، پلانې ووایه د بچو د کېدو دپاره. نه، موږ دا ساتلي هم دغې نه دي. یعنی د الله سبحانه وتعالی دا نوم په موږ باندې څه اثر ونه کړو، خو دې له ساتلی چې خپل مطلب پوره کړو، مالداره شو. لکه اوس یو سړی لګیا دی د الله سبحانه وتعالی دا نوم وایي په مخه، چا وله وظیفه ورکړې دی یا ستیر یا ستیر یا ستیر یا ستیر او لګیا دی. مشین ورسره دی تسبیح او کړپای جوړه کړې. ته خو دې نه تپوس کوې د ستیر څه معنی؟ صحیح د الله نوم شته ستیر، خو د ستیر معنی څه ده؟ روی دغه موږ ته پته نشته، خو چا راته ویلي چې څوک د ستیر 1,00,000 پیرې ووایي الله وله زامن ورکوي. په دغې نه خبره ده. نور دا ورته پته هم نشته چې د دې معنی څه ده، الله دا نوم په موږ باندې به اثر څنګه کوي، د دې نه خبره. اصل مقصدي خبره چې ما او تا د دې نومونو هغه معنی زده کړو، د دې څه مطلب دی او څه فایده ترې راوځي او زما او ستا په ژوند باندې به څه اثر کوي. اصل مطلب دا دی. بیا بله فایده دا یاده ساتئ، د الله سبحانه وتعالی نومونه یو کم سل نه دي. وره د الله نومونه څومره دي د دې عدد الله ته معلوم دی. که یو سړی وي چې د حدیث کې ګوره یو کم سل ذکر کړي، نو جواب دا دی چې حدیث کې خدا نه دی چې د الله صرف یو کم سل نومونه دي. حدیث کې خدا دی چې د الله یو کم سل نومونه که چا یاد کړو، یعنې نومونه ډیر دي او په دې ډیرو کې څو یاد کړو؟ یو کم سل. دا سړی به جنت ته ځي او په دې باندې دلیل دی. په صحیح حدیث کې دا دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده، وایي په چا باندې چې غم او مصیبت راشي، دا د غم او د مصیبت ختمولو دعا ده. هر قسم مصیبت چې په چا باندې راغی دا دعا یې ووایي اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. یا الله زه ستا بنده یم او ستا د بنده زوی یم، ناصیتي بیدک، زما تندی ستا په لاس کې دی، یعنی فیصلې ټولې ستا دي. ماض فی حکمک، ته چې څه فیصله وکړې الله هغه کېږي. عدل فی قضاؤک، او زما مبارک چې څه فیصله وکړي هغه عدل دی. یا الله اسألک بکل اسم هو لک، یا الله تا ته سوال کوم په هر هغه نوم باندې چې ستا دی. سمیت به نفسک، دې ته غوږ کېږدی، هغه نوم چې تا خپل ځان دپاره ایښودی دی. او انزلته فی کتابک، یا په یو آسماني کتاب کې دې راکوز کړی دی. او علمته احدا من خلقک، یا خپل یو مخلوق ته دې ښوولی دی. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا دې هغه نوم ځان سره ساتلی دی په علم الغیب کې، موږ ته نه دی معلوم. دا خبره و یا هغه نوم چې تا ساتلی دی په څه کې؟ په علم الغیب کې. معنی دا چې داسې نومونه شته چې هغه موږ ته نه دي معلوم. د دې نه ثابته شو چې الله نومونه ډېر زیات دي. دې کې خبره درې حصو ته تقسیم شوه. یو هغه قسم نومونه انزلته فی کتابک چې الله په آسماني کتابونو کې نازل کړي. دویم قسم نومونه هغه دي علمته احدا من خلقک، لکه الله ملائکو ته ښوولي دي، پیغمبرانو ته ښوولي. او دریم قسم هغه دي او استأثرت به فی علم الغیب عندک، هغه نومونه چې هغه د الله سره په علم الغیب کې دي. نو موږ ته ټول نومونه د الله نه دي معلوم، بس هغه نومونه موږ ته معلوم دي کوم چې الله په قرآن کې ذکر کړي دي او یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثونو کې ذکر کړي دي. بل اهم مسله هغه دا یاد ساتئ چې د الله سبحانه وتعالی نومونه بعض د بعضو نه غوره دي. خو دلته څوک دا اعتراض کولی شي چې مطلب دی چې کم نوم چې غوره دی دا خو د دې بل نه غوره شو، نو د کم نه چې غوره دی بیا خو هغه کمزوری شو. نو د الله په نومونو کې داسې نومونه شته چې هغه کمزوري دي او صفات. جواب دا دی چې نه، لازم نه ده
چې دوه شینه به دا یو به د بل نه غوره نو دا بل به کمزوری. د الله نومونه ټول د کمال نومونه او صفتونه دي، خو بیا دواړه نومونه چې کېښودی شي او رامخې ته شي چې وایي دا نوم دی او دا نوم دی د الله، دواړه د کمال نومونه دي. بیا په دې کې دا یو د دې بل نه اوچت دی، نو مطلب دی چې دا بل کمزوری دی. دې ته وایي فاضل او افضل، دا غوره دی خو دا ډېر غوره دی. دې ته داسې وایي، کله داسې ویلی شي چې دا شی غوره دی د دې نه ځکه چې دغه پالتو دی. اوس دا مقابله د روانه د بیکاره او د غوره، دلته مقابله د دواړو غورو روانه ده، خو دا غوره دی او دا نوم ډېر غوره دی. ناقبل خو کمزوری ثابت نه شو کنه. دا عظیم دی دا اعظم دی، مطلب دی چې دا ډېر اوچت نوم دی خو دا د هغې نه بیا ډېر اوچت نوم دی. لکه قرآن ټول اوچت کلام دی، دی که نه دی؟ خو بس صورتونه د بعضو نه غوره دي که نه دي؟ غوره دي. لکه سوره اخلاص د قرآن درېیمه حصه برابرېږي. دا حدیث ته چې دي تلاوت وکړي لکه قرآن درېیمې حصې تلاوت یې چې وکړو. دغه شان سورة الکافرون، دغه شان آیت الکرسی، دغه شان سوره بقره فضائل، سوره آل عمران فضائل، نور سورتونو فضائل، د اخرنی درې سورتونو فضائل. نو موږ سوچ چې د باقي قرآن چې دی والعیاذ بالله دا نه دی غوره، نه مطلب دی چې دا ډېر غوره دی. ورسېدی بیا د الله بعض نومونه د بعضو نه غوره دي، او دلیل په دې باندې دا دی لکه اسم الله الاعظم، د الله اوچت نوم، غوره نوم په نومونو کې. نو مطلب دا شي چې کله دا د الله اوچت نوم دی غوره، نو خو په ټولو کې اوچت دی که نه. ورسېدی په دې مسله باندې. بله مسله د الله د ټولو نه اوچت نوم کم یو دی چې هغه انسان په دعاګانو کې ووایي نو الله وله دعا قبلوي. حدیث کې دا راځي الذي اذا دعي به اجاب، هغه نوم د الله چې څوک په دعا کې ووایي او په هغې سره د الله نه سوال وکړي نو الله وله دعاګانې قبلوي. په دې کې ډېر اوږد او پلن اختلاف د پوهانو را روان دی. وجه دا دی چې الله نه دی ښوولی داسې چې دا نوم دی، او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې داسې واضح ویلي چې دا دی. لکه اوس یو حدیث کې داسې راځي یو صحابي دعا غوښته او دی ووی، دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، صحیح حدیث دی. وی اللهم انی اسألک بانی اشهد انک انت الله. یو نوم د الله راغی، کم یو دی؟ الله. لا اله الا انت الاحد الصمد، الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا صحابي له دعا واورید والذي نفسي بيده، هغه رب مې د قسم د چا په لاس کې چې زما ساده لقد سأل الله باسمه الاعظم، د خدای الله غلو نوم یاد کوی. اوس دا کم یو دی؟ هلته خو نومونه به ډېر دي، خو د حدیث کې دی دومره خو پته ولګېدی چې د حدیث کې شتي، خو کم یو دی هغه پته نشتي. ښه دغه شان بل یو حدیث دی، دا امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، پای کې دي چې یو صحابي دعا وغوښته اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. سمر نمونه ذكر إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، يلا جنة غالم أو دي جهنم نمي ساتا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم، دي سليخو إذا الله وشت نمياتكو. وزدلتم دا پتهونه لگی دی چی دا کم یو دی. یو حدیث کی خودی راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی، صحیح حدیث دی. واسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا الله وشت نم چې څوک په دعا کې وي الله ولا لازم دعا قبلي، هغه په دریو سورتونو کې دی وي، البقره وآل عمران وطه. په دې کې ځان لګوره
سورة بقرة کې دی او سورة العمران کې دی او سورة طه. خیوب الحدیث ته دا امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی او امام ابو داود هم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسم الله الاعظم د الله د ټولو نه اوچت نوم فی هاتین الآیتین په دې دوه آیتونو کې دی. دې کې خبره ډیره واضحه ده. اولنې آیت په سورة بقره کې دی وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. په دې کې کوم نوم راغی؟ الرحمن الرحيم. إله مرزو چې د الله مطلب د اله. دویم آیت چې دغه سورة العمران کې په افتتاح کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله لا اله الا هو الحي القيوم. په دې کې الله دې الحي القيوم درې نومونه په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دوه آیتونو کې دغه نوم شته. خو به ذکر کړی نه چې کم یو. نو بعض علماء خو لمنډه دا خبره کړې ده چې د الله ټول نومونه اوچت دي، یو پکې داسې نشي چې هغه اوچت دي، ټول اوچت دي. دا خو قصه ختمه شوه. بعض علماء ویلي چې شتي خو موږ ته نه ده معلومه، الله ځان سره په غیبو کې ساتلی. او اکثر علماء کوشش کړی دغه نوم د معلومولو، نو پای کې د علماء څوارلس اقوال دي. امام ابن حجر رحم الله د بخاری په شرح کې ذکر کړی دي، وی څوارلس اقوال دي، څوارلس. او باغ څوارلسو کې دوه ډېر زیات نږدې دي. یو چې د الله نوم اسم اعظم د کوم فائدې چې تاسو نن ذکر کومه ده د کروڑاو د ګوره تک مزدوري لزی او د ورځې سلې لګټي چې ټول عمر مزدوریو کې کنه او شپېته کال دی عمر واتیا، نو دومره غټه فائدې نشي ګټلې. یو دا چې الحي القيوم د الله اسم اعظم دی. په دعا کې چې دا وایي چې یا حي یا قیوم، دا دعا الله قبلې. بعض علماء دې له ترجیح ورکوي. شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه هم دا ویل د الله اسم اعظم هغه دا دی. دغه دغه یو حدیث کې د دغه صحابي په کې ویدا نو ویل په دې بل ځکه مرغه په دې آیت کې مرغه نو آیت کې د حدیث کې د ویدا دی. او اکثر علما وی چې د الله اسم اعظم هغه الله دی. دا الله نوم نه دی، دا غوچت نوم دی چې څوک په دې سره د الله نه سوالو کې یا الله، الله ور دعا قبلې. سره دي چې دعا د قبلې دوه نور شروط وبکې، دا چې اوس سره حرام خور دی و یا الله. او حدیث کې راغلي دی سړی اسمان ته لاس چت کړی دی په سفر دی ګډ وډ دی او لاس یې چت کړی دی الله نه دعاګانې غواړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله به دعا څنګه قبول کړي؟ جامع د حرامو ده، پیزاري د حرامو دي، خېټه کې حرام دي، څنګه به دعاګانې قبول شي؟ او سړی لاس چت کوي یا الله یا الله، او الله دغه دعا بیا نه قبلې. نو پوښه د الله په خبره کې اوس شک نشته، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبره کې خو بیماری بیا په دې سړی کې ده ورسېدې په دې باندې کنه. زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې دا الله د الله اسم اعظم دی. او په دې باندې زه دلایل خیم ان شاء الله لږ وخت وروسته چې ولې دینم له ترجیح ورکړی کېږي. او اکثر علما دا وایي چې دا د الله د ټول نه اوچت نوم دی، د هغې وجه به درته بیان شي ان شاء الله. خو موږ کله په دعاګانو کې دا ویل شي، زموږ په دعاګانو کې خو د الله نومونه اول ذکر کېږي نه د سره، او که ذکر کېږي نو د الله په ځای خدای وایو. څه وایو؟ خدای او خدایا. موږ د پوخانه د چغې وایي چې دا خدای د الله په نومونو کې نشتی. ابلوز هغه مقرر چې دی تاریخ مولانا تاریخ جمیل صاحب هغه وایي، اورېدلم د کار بیان کنه، هغه وایي دا خدای نوم نشتی. اوس خلک وایي وګورئ دا نشتی، نو موږ خو د پوخانه چغې وایي چې دا نوم نشتی د الله په نومونو کې. خو چې کله ستا مولوي صاحب تا ته ووایي او ستا د خوښې مولوي صاحب ووایي نو بیا منې. موږ خو د پوخانه چغې وایي چې قرآن او حدیث کې په عربۍ ژبه کې خدای د سره شتي نه، عربۍ ژبه کې خدای څه کوي؟ او ولله الاسماء الحسنى تیر شوي درس کې ما ویلي مې که نو
چې د الله خسته نمونه دي خسته په دي دي یو خایس د چې ټول په عربی ژبه کې دي نو په عربی ژبه کې دا خدای ټکی د کوم ځای نه راغی خو چې اوس مولانا صاحب نو دومره من کې جهالت ته دا خبره هغه حق ده حق او حق ته کنه نو بازو پکې چې د اوسه پوری د مولانا په صفت باندې نه مړیدو اوس بازو پکې وي دیم د وابیانو طرف ته روان دي یعنی حق ویلو ته تای د سره بریدینه که حق دی ویجو تلاړي و خو دی ما بخپل اوریدلی د بازونه یره په دې تاریخ جمیل سے باندې شکیان شي وي ځکه چې یو بیان راغلو چې شل رکعات تراوی من کو خو به دې څه دلیل نشته ویلی دا به تاسو اوریدلی وی شل رکعات تراوی دا من کو خو به دې څه صحیح حدیث نشته دا خبره هغه کړی د ویډیو او کله وی چې تاسو په زمونږ د اهل حدیث ورونه وي رو جماعت بالکل د بانک سره کوي د دوی طریقه خډيره مزدار او اوس وی دریم بیان راغوي چې خدای نشته نو دې سړي باندې موږ شکیان یو کجورو به کس اثر کړي دا څنګه عجیب قوم یو د یو سړي په صفت نه مړیږي خو چې کله دا سړی حق خبرو کې او زمو استاد خواهشاتو خلاف بیا هغه سړی چې موږ په صفت نه مړیدو هغه به بیا خبري شو زمون خو دې نه منلو مو خو دې نه منلو چې دا وابي دی وابي ټاپه را باندې لګولې زمون ټولې خبرې غلطې دي نو اوس دا د صفاتونو باندې چې ته نه مړې دې دا خبره څنګه ده دا خسړې د خو دې خبره کې له خویدلې اخ سړې نه نو خویدو خبره ځکه چې حق وا یو بل ویډیو کړو مولانا سے وې زما د زړه سره خوش می ته زړه ورو توري وي سوجه چې ستاسو دغه نظر توري وجداد چې د سنوي نوي شروع کړ په شل رکعات تراو باندې صحیح حدیث نشته او اهل حدیث ورونه وي بالکل د بانک سره روجماته او دغه طریقې ډیره خداو نه نه بګی دا وی چې خوده د الله په نومونو کې نشته ابس ووري خلکو وي تاسو ډیر زر ووري چې دی وابي شي سبحان الله بالکل عبد الله ابن سلام رضی الله عنه واقع سړي تر یاد شي کنه هغه د يهودو غټالي راغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس راغه نه وسو سوال وکړو پته ټول کې دا خدای جواب خو پیغمبر کولای شي بس پټه کې ایمان راوړ به وی رسول الله ګوره زما د قوم نه دی يهود د سخت دروغجن خلک او بهتان په خلکو ډیر زر لګي ودی چې ګوره ویرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس وروته وی عبد الله ابن سلام څنګه دی وی عالمنا وابن عالمنا اخو عالم دی زمونږ د عالم زوی دی او هغه غوره انسان دی او په من کې د غوره انسان زوی دی هغه وینه کزره ته چې هغه ایمان راوړی وی الله دې ساتي اپو سره او خيار سره دې بده کې عبد الله بن سلام راووت وی ما ایمان راوړی دی وی اجهلنا وابن اجهلنا په من کې بدترین جاهل انسان دی او د پلاروم بدترین جاهل سره او په من کې بد کردار دی او پلاریم بد کردار په لیک سات کې ها د یو څو منټ کې قصه ټوله الټه شو ځکه علما وایي چې يهودو کې عقل وي چې دومره لوی عالم چې تاسو صفاتونه کې او د حق ومنو خو هغه پوېږي کنه تاسو هم د په لار روان شئ خبره مې دی پر راوست چې زمون خو په आवाज بوښه او چې خدای نوم د الله په نومونو کې نشته او چا کله منله دا وی نوې مسلې دی خوس قرآن په عربي ژبه کې نازل شوی ته به کې د فارسی ټکی ورنه باسي نوې استاد ده که نوې دغه چې خدای به کې نشته نوې خو استاد ده نوې ټانکی به کې تلګه خدای دې به کې راوسته نو سو خدا وي او سو خدای وي او سو خلای وي او ګوډ ویل الله ته دا غلطه ده ما ترشی درس کې دا ویلو چې ترجمه په باب کې صحیح ده لکه ته د رب ترجمه کې د رب ترجمه کې ته چې مطلب خدا ترجمه په باب کې د بیان کړو چې ګوډ دې ته انګلیش والا پوه کې به صحیح ده خو چې کله ته د الله نوم یادې نه بیا په کې دا نه استعمال ځکه د الله په نومونو کې هغه نوم ته نشي استعمالولای چې هغه نوم نه یو ته په الله پوری تړي ملک سات مخ کې دا و چې یو خبر الله د ځند پر نه ثابت کړي پیغمبر نه ثابت کړي موږ ثابتول شو نشو ثابتول
الله یو صفت د ځان نه لري کړی منګه هم هغه د الله نه لري کوو چې الله نه ثابت کړي منګه نه ثابتو اوس رسولي نومونو له موږ به کوشش کوو د درس طریقه به دای چې الله سبحانه وتعالى هغه نوم به ذکر کوو چې هغه قرآن کی او درشم په صحیح حدیث کی او یو کم سل نمونه ورته الله په توفیق سره پوره کوو سره د ډیر وضاحت چې زمونږ د ایمان او علم ورسره ډیر شي ټول نه اولنې نوم د الله الله ټول اوچت نوم دی او قرآن کې غزه په ځای راغلی دی الله سوی الله لا اله الا هو الله د دومره ناشنا نوم دی على الاطلاق د الله په نومونو کې اوچت او عظیم نوم هغه دی او داس د نوم صرف د الله دی بل د هیڅ چا نشته او سبحان الله الله د دې خلقو د دې مخلوق د زړونه او جبې د دینه اړولې دي چې د نوم د ځان لپاره کیږي یعنی څوک د نشي خوې په دې مخلوقاتو کې چې دا نوم دي سي الله د نشته تر دې چې غټ غټ کافران تیر شوي دي غټ غټ کافران خو چا کې دا طاقت نو چې ځان له الله نوم یې خوته وي دا نوم صرف او صرف د الله دی او په یو مخلوق کې دا طاقت نو او نه به د قیامت پوری چې دا نوم کیږي څومره امتونه چې الله سبحانه وتعالی ذکر کړی دي په قرآن کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې دا نوم هغه ټول پیژندو دا نوم هغه ټول ته معلوم مشرکانو ته معلوم کافرانو ته معلوم يهود او نصارو ته معلوم ټول ته معلوم دي الله سوي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض او کته تپوسو کې اے پیغمبر د دوی نه چې لازمه کې اوسمانه چا پیدا کړی دي لا یقولن الله او دوی وایي چې الله پیدا کړی دي ناشنا نوم دي او ډیر خوږ نوم دي او قربان شو زار شو په دینوم نه دینوم نه سړی چې لږه شوته دومره خيسته او خوږ نوم دي او درته یو ناشنا فائدې ذکر کوم د الله په نومونو کې درې نومونه دي سي دي چې د الله د نومونو ټولې معنی د دې دریو په خوښه کې ګرځي اولنې نوم الله او دویم الرب رب او دریم الرحمن الله دین اولوهیت ثابتېږي چې بندگی به د الله کې د رب نه ربوبیت ثابتېږي د الرحمن نه د الله سبحانه وتعالی معامله د مهرباني چې څومره د غیر دینوم نه ثابتېږي الله او الرب او الرحمن دا هغه نومونه دي چې بنیادی نومونه دي بیا دا الله نوم چې دا ولې اوچته موږ دا اوچته دا په دې اوچت نوم دی چې د الله په ذات باندې دلالت کوي اته چې اوس رحمان نوم ثابته یا قهار ثابته یا جبار ثابته یا رحیم ثابته نو تب څه د الله یو نوم دی الرحمن نو د الله په ذات باندې چې کوم نوم پروت تا کوم یو دی الله بنیادی نوم دی په چې نور نومونه ثابته دا به ذکر کې د الله نوم دی الرحمن د الله نوم دی قهار د الله نوم دی جبار نو دا نوم راجم کړي دي د ټول خسته نومونه او د ټول خسته صفات او ځکه الله سبحانه وتعالى د ټول خسته نومونه دې ته اضافه کوي سوی ولله الاسماء الحسنى او د الله د پر خسته نومونه چې د پرې د الله د پر دي هغه نوم وي الله د الله د پر خسته نومونه دي د دې معنی څه ده په لغت کې یعنی عربی ژبه کې الله ستوي دا په اصل کې هغه ستشوي د الہ نه دی اصل د دې ټکی دی الہ یا الہ او د الہ ډېری معنی دي په عربی ژبه کې تاسو به حیران شئ چې په دې نوم کې څومره ناشنا معنی پرتی دي دا خو عام خلک یا کوم سره چې علم نه بس دغه الله الله کوي نور خبر نه چې الله څه مطلب دي خو په دې نوم کې دنه دومره ناشنا معنی پرتی دي
چې ستا د عقل به ورته حیران شي. اله یو معنی دا ده معبود، هغه ذات چې د هغه بندګي کېږي. دا معنی خو په دې کې پرته ده. اله الله اغسطی شوی د اله نه دی. په قرآن کې الله دې ته اشاره کړې ده وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. هغه الله په اسمانونو کې چې کوم مخلوق ته هم د هغه بندګي کوي او په ځمکه کې چې کوم دی هغه هم د هغه بندګي کوي. یو معنی شو. دویمه معنی د اله کې پرته هغه ده حیرانېدل، چې عقل حیران شي. عقل څه شي؟ حیران شي. عرب وی اله الرجل، اله الرجل مطلب دی چې سړی حیران شو. د په عربي کې داسې ویل کېږي، خو فصیح عربي کې دا نه ده نن سبا د ماته پاته چې ویل کېږي. دا خو جین شوي عربي ده. کم ټکی چې ستاسو زړه غواړي جو لږې داسې کوږ را کوږ کوي عربۍ ته ورننه باسه. هغه عربي نن سبا د عربو زمونږ دا خو پکې اول نمبر کې د دوی ژبه نه ده، خو د عربو هم په شرمونو وشرموله. هغه ټکي به پکې وي چې هغه عربو د سره پېژندونه. ځکه د پخواني عرب چې کوم پخوا مړه شوي که دا راپاڅېدو دا عربي واورېده که که تعجب نه بیا مړه نه شو، هارټ اټیک به ورته وشي چې دا کوم عربي دا خو موږ چې په ژوند کې نه ده اورېدلې. نو دویمه معنی دا ده التحیر، یعنی د عقل حیرانېدل. سبحان الله، څه ناشنا معنی پکې ده. د دې رب په باره کې چې څومره سوچ کوې نو عقل به دې حیران شي. التحیر د الله طاقت ته به حیران شي، د الله غا نخو ته به حیران شي. صرف بس یو اسمان ته سوچ کې پروت کولا او اسمان ته داسې ګوري، طاقتور ذات ته چې دا اسماني ودرولې نو عقل دې څه شو؟ عقل دې حیران شو. دا معنی په دې کې دنه پرته ده. جو معنی په دې کې دا ده پنانی و. عرب وی اله الرجل الى الرجل، وی دی پلانی پوری پناه ونیوا. هغه پلانی ته وی چې ما بچ کې یاره داغه شاته ودرېد. په دې ځکه دا معنی د الله پر نوم کې نه پرته ده، پر اله کې مطلب دا دی چې د پناهي ځای هغه صرف یو دی. څوک دی؟ هغه الله دی. دا نوم ګورای سینوم نه چې بس الله ویل شو بس الله مطلب داغه بندگی کی. مطلب دا چې داغه مبارک چې څومره سوچ کوي داغه نه خو قدرت ته ګوره حیران بشي. او دریم کته پنانی وغواړي د هر قسم شر نه او د هر قسم مخلوق نه، نو په دغه رب پسې ورځي. او دې کې اشاره سورۃ یاسین کې دې طرف ته اشاره شروع واتخذوا من دون الله آلهه. دې مشرکانو د الله نه علی وزن الها نیولې. الها اله جمع ده لعلهم ينصرون، د دې لپاره چې هغه سره مرسته وکړي. یعنی دوی پناه وړي د پاغوي پوري، هغه سره پناه نیولې. څو معنی شو؟ درې. دا په لغت کې دا معنی دی. ګور عربی په لغت کې څلورمه معنی د عربی په لغت کې د اله کې دنه پرته ده سکون حاصلول. عرب وی الهت الیه ای سکنت الیه، یعنی پلانی خواله چې ورلم کنه سکون می حاصل کو. سبحان الله. الله سوی په سورۃ الرعد کې الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. د مؤمنانو زړونه مطمئن کیږي د الله په یادولو سره. یعنی مطلب چې دې الله سره د رابطه وا نو سکون به ته ملاو شي. ته معنی په دې کې دنه پرته ده. پنځمه معنی اله کې دام پرته ده لغت کې المحبوب المعظم، ډیر زیات مینه کول او ډیر تعظیم کول. نو د دې اله سره چې هغه الله سبحانه وتعالی
د ده سره د مؤمنان بے حد محبت کوي او بے حد تعظیم دا غرب کوي. شپږمه معنی په دې کې دنه پرته ده وی کله چې ویل شي چې اله یا اله بالمکان عرب دي سوی نو پلانې په خپل ځی باندې پاتې شو. پلانې په خپل ځی باندې څه شو؟ پاتې شو. سره وجې دې څه مطلب شو؟ دا معنی کې دنه پرته مطلب دا دی چې الله چې څنګه دی دسی دی اکی بدلون نه راځي. بدلون نه راځي په معنی ده دی چې دا نه چې الله طاقتور دی بیا به کمزوري شي. الله ژوندی دی مرګ به پرې راشي نه، والعیاذ بالله. الله مرګ نه راځي. الله سره علم دی، دا علم کمیږي نه. الله ژوندی دی، همیشه ژوندی دی. الله قادر دی، همیشه قادر دی. الله وو او سنو او الله بی او سبا نه. الله وو سنو او الله بی سبا نه. دا معنی دی کې دنه پرته ده او دا به پوره په لغت کې دغه وضاحت به پوره زه دا نوم چې واورم انسان ورته حیران شي. یا الله څومره ښایسته الفاظ دي د دې، څومره ښایسته او څومره اسانه ده د دې دا ویل، د دې دا نطق. ماشومان چې اولنی ټکي زده کوي نو به یو اولنی ټکی کوم زده کوي؟ الله. دا دومره آسان ټکی دی. ولې دا آسان دی؟ ځکه چې الله ته پته لري چې دا مخلوق به بار بار وایي نو چې دوی ته به ویلو کې اساني. په دې کې ضاد ټکی نشته چې ویلې ګران دي، په دې کې قاف نشته چې ویلې ګران دي، په دې کې خا نشته، په دې کې حا نشته، په دې کې کاف نشته، په دې کې میم نون اګران ګران ټکی نشته. الله دا څوک نشي ویلې. نه کسره اول چې مسلمانی انګریز دی و درولته وای الله، هغه وای الله. اندور اول هغه وای الله، سیکھ وای هغه وای الله، ټول وای الله. سبحان الله. په دې کې یو داسې ګران لفظ د عربی نشتی ټکی چې د هغې ویل ګراني. او بیا چې په شریعت کې د دې معنی ته ګوري اوږده خبره ده. الله مطلب دا دی چې په شریعت کې چې هغه الله چې ټول مخلوق یې بندګي کوي. ملک صاحب مخکې وایي وهو الله فی السماوات وفي الارض. هغه الله معبود دی په اسمانونو کې او په ځمکه کې. هغه الله چې هغه رب د ټول جهان دی. دا معنی پکې دنه پرته ده. الحمد لله رب العالمین. رب د ټولو مخلوقاتو دی، بلکې رب دا اولنو او د اخرنو دی. رب دا اولنو او د اخرنو دی. هغه رب چې داغه په وجود باندې چې هغه موجود دی، عقلم دلالت کوي، نقلم دلالت کوي، قرآن او حدیث هم دلالت کوي، او فطرت هم دا وایي چې یو رب دی چې هغه موجود دی او هغه د دنیا پیدا کړې ده. هغه الله د الله په دې نوم کې دنه د معنی پرته ده. هغه الله چې حقدار د ثنا، حقدار د صفت او حقدار د اوچتو صفاتو دی. هغه الله معنی پکې دنه پرته ده چې هغه وو او سنو او هغه به یې سبا نه الباقی الدائم، همیشه د پاره پاتې کیدونکی. کل من علیها فان. هر څه ختمېدونکی دغه یو الله به پاتې کیږي. هغه الله چې څومره د معنی پکې دنه پرته ده چې څوک یې څومره صفتو کې به حق نشي ادا کولی. په دې الله کې دنه دا معنی پرته ده. هغه الله چې د د نوم اغستو سره خلک غړ کارونه شروع کوي. بسم الله. او چې دا نوم دی بګنی اغسته کنه نو هغه کار دی ټول نیمګړی پاتې شو. الله دې کې دنه دا معنی پرته ده چې هغه ذات چې دغه سره پوره مکمل بچی ده. دغه نه د بچی څوک اغستې نشي او بچی دغه په لاس کې ده. قل اللهم مالک الملک. د بچی او د بچیانو بچی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. چې چاته الله وړي دا بچی ورکي
او چې وی غواړي نو د چا نه چې وغواړي دغه نه اخلي. نو بچی ټول هغه بلاس کیت دغه نه څوک د بچی نشي اخسته، بلکې چې چا لا غواړي ورکوي او چې چا نه وغواړي اخلي. په الله کې دنه دا معنی پرته ده او جلال د دې نوم دا دی چې دا هغه نوم دی چې د مصیبت په وختونو کې څوک واخلي نو الله ولا مصیبت ختموي. د مصیبت په وختونو کې د دې الله تذکرہ کوه، رب العالمین بدله هر قسمه مصیبت ختموي. الله هغه نوم دی چې انسان یې واوري کنه د انسان په دې جسم باندې دغونه ځي دومره اوچت نوم دی. ته ویل الله نه لري اوس هغه ریش او ویل الله وی درته ګوري د الله نه ویریږه د الله بندوي نه دا کار وی د الله نه دی خوښ، دا کار د الله خوښ، یعنی د الله د نوم څه زورور او ناشنا نوم دی. او ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ووي چې د علماو اختلاف دی تقریبا 14 اقوال دي چې اسم اعظم کم یو دی او اکثر وایي چې کم یو دی هغه الله دی. وجه سره زه ته ذکر کوم. اولنی وجه دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه چې ما تاسو ته بیان کړو د اسم اعظم په باره کې په هغه ټولو کې د الله نوم وو. دا یو وجه شو. دویم په قرآن کې د ټولو نه زیات چې د الله نوم یاد شوی دی هغه الله دی 2240 یاد شوی دی. 2240 الله نوم راغلی. دریم وجه دا ده چې څومره نومونه تر الله د پاره خسته ثابته نو اضافت به مدي نوم تکي تکست مخکې دا مسله ما بیان. څلورم وجه دا ده اسلام ته چې تنه نوځي په کلمه د شهادت باندې نوځي او د شهادت په کلمه کې مداشتي اشهد ان لا اله الا الله. پنځم وجه دا ده چې دا اسم اعظم دی. الله سبحانه وتعالى د قرآن افتتاح په دې سره کړی ده الحمدلله. شپږم وجه دا ده د آدم علیه السلام په بچو کې یو امت د دین انکار نه کړي. دا نوم هغه ټول مني لکه مکې مشرکانو به رحمان نوم نه منو، داسې نور نومونه به نه منل، خو د دین انکار کو دین انکار نه کو. دا څومره وجه شو؟ شپږم. اومه وجه دا ده په یو مخلوق کې مله دا طاقت نه و چې دا نوم یې ځان له ښودی وي. اومه وجه دا ده اکثر چې اتمه وجه دا ده اکثر چې دعاګانې غوښتل کېږي نو دا ټکی پکې وایي اللهم. په هر دعا کې دغه نوم راځي د الله. نهمه وجه دا ده عام چې څومره اذکار دي، کاغه د منځ دي، کاغه د سحر دي، کاغه د بیمار د پاره دي، کاغه د بد نظر نه بچ کېدو د پګار سړي په هر یو ذکر کې د الله نوم لازم راځي. لسمه وجه دا ده قیامت د هغه وخت پورې به نه راځي. حدیث کې دي حتى لا يقال في الارض من يقول الله الله، چې په ځمکه کې څو پورې یو کس شي چې هغه الله الله وایي قیامت نه راځي. چې کله دا نوم ختم شو بیا به قیامت راځي. دا یو دلیل کېدی شي. څو وجې شو؟ یو لسمه وجه دا ده ما تاسو سره اکثر مخکې ذکر کړه. یو لسمه وجه دا چې دا په ویلو کې ډېر آسان دی. لام او ها او الف پکې استعمال شوی او دا ټول دا ټکی اعجمي که عربي ټول ویلې شي. نو دا الله اوچت نوم ځکه په ویلو کې مساعد. دولسمه وجه ډېره ناشنا ده. کته د دینه یو ټکی لري کې کنه نو بیا به هم دا نوم دلالت کوي په الله باندې. دا ډېره ناشنا فائدہ ده. لکه اصل نوم څه دی؟ الله. الف لام ها دې څه دی کنه د دې نه الف لري کو د یو تی لري کا لله ولله ملك السماوات والارض. او د الله د پردیس مکه اسمانونه حالانکه ته الف لري کړه دی
بیا به کوم معنا هغه پرته ده دلالت کوي په الله باندې. ها و دې کار وکړو چې موږ خپل الف لري کړو کنه، اوس به د لام لري کو هغه الف پاتې شو او دوه لامونه دي کنه، دا یو لام چې منځ کې لري کنه الف لام ها اله الهکم اله واحد. بیا هغه معنی به کې نه پاتې شو. درېمه طریقه دا واله ها الف لام لام ها، الف بم لري کو او لام بم لري کو. الا له الخلق والامر، له بیا دلالت کوي په هغې باندې. څلورمه الف هم لري کا لام هم لري کا لام هم لري کا، ها پیش هو پاتې شو کنه، هو په معنی هو الحي لا اله الا هو. دا ډېر ناشنا نوم دی، که دا ټکي دي ته لرې کړي خو بیا به کوم داسې معنی په الله سبحانه وتعالی باندې به دلالت کوي. دا ټولې خبرې چې ما کومې ذکر کړې دا دې خبرې له یعنې دا خبره مضبوطوي چې د الله سبحانه وتعالی اسم اعظم کم یو دی هغه الله دی. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله پر روان درس کې به باقي چې کوم نومونه دي لکه الرب او دغه شان د الرحمن الرحیم او په دې ترتیب باندې وځو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.